دېرش عدده د انکوبیټور ماشینونه دي. انکوبیټور هغه ماشینونه دي چې زمونږ او ستاسو د نوزاد بچیان چې هغه په نورمال دغه کې د تداوی وړ نه محیط کې هغه کې اچول کېږي. دا ډېر حیاتي دي د نوزادانو لپاره. موږ د دې د کمبود سره مخ وو. له نیکه مرغه دا 10 ماشینه پکې دي. په دې څنګ کې 9 ماشینه پکې ورمر دي. ورمر هغه ماشینونه دي چې نوزاد ماشوم خو داسې چې د پوستکي لاندې د دوه شهم نشته دی، پوستکي دی وړوکی دی، نو کله چې دو پوستکي یخیږي د چا خبره وړوکی نه یخیږي. دستي دو یو اصطلاح موږ لرو هایپوترمیا، یعنی د وجود د حرارت درجه چې ښکته کېږي دا هم دې نه مړه کېږي، یعنې د میکروب نه دونه نه خرابېږي لکه د دې نه چې ډېر خرابېږي. دغه ماشین دی چې کوم ماشومان چې یخ شوي او د دغه خطر سره مخ د هایپوترمیا او د مرګ دا د دې نه دغه کولی شي بچولی شي، یعنې دو ګرموي. د دې په څنګ کې د فوټوتراپي ماشینونه دي. فوټوتراپي هغه ماشینونه دي چې کوم ماشومان چې زیړی ولري او هغه زیړی دومره د اندازې ته رسېدلی چې د دې خطر موجود دی چې دا مغزو ته جګ شي او د مریض د مرګ او د معیوبیت سبب وګرځي، هغه نه مخنیوی کوي. دا هم پکې 9 عدده دي. او د دې په څنګ کې فیټل ډاپلر ماشینونه دي چې هغه کله چې حامله میندې هغه د دغه ماشینونو په واسطه باندې موږ د ماشوم هغه د زړه ضربان او د دې په باره کې معلومات دغه کوو. دا ټول هغه شیان دي چې ډېر زیات ورته وګورو حیاتي دي، د صحت طفل ته ډېر ضرورت دی. د دې ماشینونو سره به د صحت طفل په نوزادانو واړ کې چې هغه کومه ستونزه موږ لرو او هغه د دې ماشینونو د کمبود ستونزه ده، دا به انشاءالله تر ډېره حل شي ځکه کافي ماشینونه دي. دا مشکل به حل شي. د دې په څنګ کې دغه 2 ماشینونه چې دي چې دا د فیټل ډاپلر دي دا کېدای شي دلته په کار نشي، دا په ولادي شفاخانو کې موږ ته په کار دي. نو د دې نه وروسته چې کله حاجي صاحب نه دا موږ تسلیمي اخلو دا به موږ د ملالۍ او د رابعه بلخي روغتون ته انتقالوو، هلته به د هیوادوالو په خدمت کې دا قرار نیسي او حاجي صاحب ته به انشاءالله د صدقه جاري په حساب ثواب وررسیږي. اخره کې نور ستاسو وخت نه نیسم، فقط یو موضوع ته اشاره کوو، هغه دا ده چې د یو صحي سیستم په پښو ودرول او جوړول دا ته نه د دولتونو کار نه یا یوازې د وزارت صحت عامې کار نه، دا د ټولو ولسونو کار دی. دغسې خیرخواه خلک کې ډېر زیات رول لري. بیا داسې یو ساحه لکه صحت طفل، نو دا یوازې د دولت او د عامې روغتیا وزارت د وسم بار ده او د دې مسؤلیتونه نه ده. دغسې ملي تجارانو باندې زموږ غږ دی چې موږ سره څنګ په څنګ ودرېږي، لکه څنګه چې موږ د دې هېواد او د دې وګړو په مقابل کې مسؤلیت لرو، دوی هم مسؤلیت لري. موږ سره څنګ په څنګ ودرېږي او په دې برخه کې موږ سره مرسته وکړي. دوا باندې به پیسې ورکو، دوا به رانیسو، خو شفا په پیسو نه پیدا کېږي. یوازینی شی چې د پیسو هغه مصرف وي، په دغسې شیانو کې د دې مصرفېدل چې هغه صدقه جاریه وي، نو دا یو بهترین د مصرف ځای او یو بهترین چانس دی او بهترینه خوشبختي ده د هر شخص لپاره، خصوصا که دغه حاجي صاحب کومک کړی دی یا یې په آینده کې نور کوي. ځکه دا دنیا داسې ده چې کله د سړي روح قبض سي نو د همدغه لحظې څخه بیا دی خپل د دنیا صلاحیت نه لري، بیا دی د دنیا د ده په نامه نه ده، بیا نه دی نه بل څوک پکښې کې تصرف کولی شي، د وارثینو ده. خو دغه دنیا چې ده په ژوند کې مصرف کړې ده، دا تر څو چې دغه شی په کوم ځای کې موجود وي هغه قابل د استفادې وي، ولو که 100 کاله وي ولو که 50 کاله وي، له دې څخه دا مال د ده دی، د دې اجر و ثواب خصوصا د ده دی او د دې هغه آخرتي ګټه د ده ده. نو بنان دې حاجي صاحب واقعا ښه سرمایه گذاري کړې ده. سرمایه گذاري یو هغه وي چې د ګټې لپاره دې ته سرمایه گذاري ویل کېږي، چې هغه بزنس دی، تجارت دی، راکړه ورکړه ده، خو بهترین بزنس بهترین تجارت هغه د الله سره دی. دا چې دې سړي د الله سره کوم دا تجارت کړی دی او هغه د خپل آینده لپاره او د خپل د مرګ بعد د هغه دپاره خیر جاري یا صدقه جاریه یې مصرف کړې ده، موږ ورڅخه مننه کوو. الله پاک دې زموږ و نور ملت و زموږ و تجارانو ته، زموږ و اکاډمیک شخصیتونو ته، زموږ و
علمي اشخاصو ته ټولو ته همدا توفیق ورکړي. دا کارونه دا نه دي چې یوازې زموږ دغه دنیادار خلک چې په پیسو یې وسایل رانیولي دي همدا د خیر جاري ده. زموږ اکاډمیک شخصیتونه چې دلته هغه متخصصین دي، هغه استادان وي، هغه پروفیسوران وي، هغوی چې د کم مریض علاج وکړي، دا مریض چې تر څو ژوندی وي که دغه مرض سبب د ده د هلاکت او یا د ده د عبادت په کمبود کې راتی، چې تر څه وخت پورې دی ژوندی وي، نو الله به د ده همدغه معالج ډاکټر ته به الله پاک دا د ده د اعمالو او د ده د ژوند د ده د صدقې د ثواب به ټول ورته داخلیږي او هغه به ورکوي. وریدي په زلفو کې وږمې د ازادۍ